3 میلیونه دا یوازې عدد نه دی بلکې دا د هغو افغان کډوالو شمیر دی چې ایران یې غواړي بیرته افغانستان ته راستانه کړي خو له بده مرغه باید ووایو چې د دوی راستنېدل په یو غیر منظم شکل او په یو غیر قانوني شکل سره ترسره کیږي او هیڅ ډول انساني حرمت پکې په نظر کې نه نیول کیږي موږ او تاسو ولیدل چې زموږ او تاسو افغانان په ډیره بد وضعیت سره او په ډیر بد چلند سره ګران هیواد افغانستان ته راستانه شول او دلته هم دوی له یو ښه وضعیت سره له بده مرغه مخ نه دي تاسو به ډېرې ویډیوګانې د ماشومانو د ځوانانو د پلرونو د میندو لیدلي چې دوی د هغه وضعیت نه شکایت کوي او اوس د فعلي وضعیت نه ځکه دوی په داسې حال کې رالیږل سوي دي چې دوی نه دي توانېدلي چې د خپل کور او ژوند ډېری توکي له ځان سره راوړي او خپل هیواد ته راستانه شي ځینې راپورونه وایي چې رالیږل شوي افغان کډوال 80 سلنه د دوی مالي توانایي او اقتصادي وضعیت سم نه دی تر دې دمه پورې له 1.5 میلیون څخه زیات افغان کډوال راستانه شوي دي او په ورځني توګه تر 10,000 پورې نور هم را روان دي او ویل کیږي چې تر 3 میلیونه پورې افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستنه کیږي ګرانو هیوادوالو دا 3 میلیونه کم عدد نه دی چې دوی بیرته خپل هیواد ته راستنیږي له بده مرغه تر ډیره پورې دوی کاروبار ژوند زندگی کور امکانات او ډیر مسایل دلته په افغانستان کې نه لري او دوی اړتیا لري چې موږ او تاسو ورسره اوږه په اوږه ودرېږو او لاسنیوی وکړو او ورته ثابته کړو چې موږ او تاسو افغانان یو زموږ او تاسو ورونه یو موږ او تاسو د یو هیواد یو او موږ او تاسو تل به د یو بل تر څنګ ولاړ یو او د یو بل لاسنیوی به کوو او الحمدلله تر دې دمه پورې کافي افغانانو خپله هڅه او خواري کړې ده د خپلو افغان مهاجرو خدمت یې کړی دی یو کس پرون ماته وویلې چې الحمدلله د هرات خلکو د دې مهاجرو ډیر خدمت کړی که نه وضعیت نهایت بحراني لور ته ته که څه هم اوس هم دوی په ډېر سخت وضعیت کې دي ډېریو ته د ډوډۍ رسونې پروسه کې هم کمی راځي نو ګرانو هیوادوالو په کار دا ده چې راځئ د دغو مهاجرو هیوادوالو تر څنګ ودرېږو دوی د پردیتوب احساس یې هلته درلوده دلته واقعا موږ د خپلوۍ او د وطندارۍ احساس ورته ورکو نو دوی ابتدایي مرستو ته ضرورت لري د کورونو د ځایونو انتقال ته ضرورت لري چې مربوطه ولایتونو ته لاړ سي دوی د خوراکي توکو ته ضرورت لري تر دې هر څه دوی نقدي مرستې ته ضرورت لري ماشومان څه د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري د دوی د لباسونو تر ډیره پورې سم نه دي یا نه دي توانېدلي چې خپل لباسونو شیان له ځانو سره راوړي یعنې په ټوله معنا دوی مرستې او لاسنیوي ته جدي ضرورت لري راځئ د خپلو ګرانو هیوادوالو تر څنګ د خپلو دغو کډوالو هیوادوالو تر څنګ پاتې شو تاسو ته لینک پر سکرین باندې ښکاري دې تر څنګ واتساپ شمیره درته ښکاري تاسو موږ ته مسج کولی شئ موږ درته راهنمایي کوو مستقیم کولی شئ د لینک له لارې هم خپله مرسته راولېږئ مهمه نه ده چې تاسو څومره مرسته لیږئ مهمه دا ده چې تاسو په څومره اخلاص سره لیږئ مقدار په مرسته کولو کې ډیر اهم نه دی بلکې اخلاص او نیت ډیر مهم دی چې موږ او تاسو ولرو څومره چې وس کیږي څومره چې په خپل افغانانو زړه سوځي او څومره چې د ژوند امکانات دي همغه اندازه باندې د خپلو ګرانو هیوادوالو لاسنیوی وکړي وروستی پیغام به دا ورکړو چې په دغو کډوالو کې ډیری که دلته خپلوان لري دوستان څوک لري کوشش وکړئ چې د دوی لاسنیوی وکړئ د دوی سره خپل د خولې مړۍ نیمه کوئ که تاسو چېرته 2 کورونه لرئ او یو کې ژوند کوئ بل کرایي هغه یو افغان مهاجر ته د 2 میاشتو لپاره فری ورکوي دا به څومره ښه کاري یعنې په موږ تاسو ټول افغانان په هره برخه کې مو چې وس کیږي موږ مسؤلیت لرو چې د خپلو دغو هیوادوالو لاسنیوی وکړو که نور هیڅ هم نشئ کولی دغه ویډیو شیر کړئ او که بیخي نور څه نشئ کولی بلکې چې هر وخت له دغه مهاجر ور سره مخ کېدئ په ورین تندي ورته ښه راغلاست وایئ او د مینې او مهربانۍ غېږه ورکوئ دا وطن آباد غواړو تل یې زنده‌باد غواړو